د ځان دپاره او د خپلو بچو دپاره د مانځه د پابندۍ دعا، یعنې چې الله تا د مانځه پابند کړي او الله ستا بچي د مانځه پابند کړي، د هغې دپاره دعا ده. ابراهیم علیه السلام ویلي و الله ته رب اجعلني مقیم الصلاة ومن ذریتي، ای ربه زما وګرځوه ما لره پابندي کوونکی د مانځه او زما د بچو نه هم، یعنې یا الله ما له توفیق راکړه چې زه د مانځه پابندي وکړم او زما بچو له هم دا توفیق ورکړه. پیغمبر الله ته دا وایي چې ما د مانځه پابند کړه، یعنې دا مونځ په دې کې ګنجایش د پیغمبرانو سره هم نشته، یعنی پیغمبرانو سره دا گنجایش نشتی چې موږ پکې پرېږدي. ابراهیم علیه السلام وایي ای ربه زما وګرځوه ما لره پابند د مانځه او بچي زما هم. بله فایده د بچو دپاره خلک دا قسمه دعاګانې غواړي. ځکه چې دا خبره یاده که، دا یاده که دا خبره چې کله ستا بچي د مانځه پابند وکنه او د الله حق یې پېژندو نو هغوی به ستا حق